بڑې یاره دې وخت ته وګوره او تا سړیتوب ته وګوره خو مړه پرېږده مړه ته څه په مینه خبرې ته مینه څه پېژنې دا راته ووایه چې دا مینه څه ته وایي خوړلې خو به مې وي خو دا راته پته نشته چې خوږه ده او که ترسکونه ده دا وګورئ ولې زه خدای یویشتمې صدۍ ته وګوره او دا مینه نه پېژني ولې نه پېژنم دومره کمک نه خو یم خو صرف راته دومره ووایه چې دا نوم یې څه دی مومن خان او شیرینۍ مینه کړې وه فرخاد او درخانۍ مینه کړې وه لیلا مجنون مینه کړې وه خو هغه مینې ناکامې دي او زما مینه کامیابه ده ولې چې ما سره مې لیلا په خوا کې ده په خوا کې ده ښه دا مینه دې ته وایي مړه داسې ګران کار خو نه دی خو هره ورځ به راځو دلته به کینو او مینه به کوو خبره خلاصه څه ګپ نه دی ښه ډېر خلک به وي څوک به ګډېږي څوک به سندرې وایي څوک به چمبې وخي او تا به ښایسته کالي اغوستي د ناوې به وي او زه به شازلمه یم شازلمې او هغه هم د پښتونخوا پالنګ کې به ناستی او زه به درشم په غاړه کې به مې ګلونه وي ګلونه هغه به واچوم او په پالنګ کې به یې سره داسې کښېنم ښه نو دا مینه دې ته وایي نه کنه نه کنه دا خو مې درته ټریلر وچلولو مینه خو ډېره مینه پاتې ده ډېره ډېره ډېر نو چې مینه ختمه شي نو بیا پکې څه کېږي ختمېږي نه ښه بیا به ډوډۍ خورو ډوډۍ نه بعد به نه دی رسګولي خورو او هغې نه بعد به نه دی که نه زه به دا خپل سر نه دی ستا په مړوند باندې ږدم بیا به خبرې کوو خبرې به کوو خبرې به کوو چې دا خبرې ختمې شي نو بیا څه کېږي دا څه په غم واوښتلو ډېره مینه پاتې ده ګوره زر زر راته ووایه که نه دا زړه مې نه دی درزېږي رښتیا وایي څه مصیبت واوښتلو داسې ده که نه مینه خو نوره پاتې ده که نه خو څه وکړم فرمان صاحب راته نوره اجازه نه راکوي هغه مې ونه وخي نه 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 شابه ما ته به وایې که فرمان خفه کېږي که خوشحالېږي ما ته ووایې شابه پرېږده مړې نور ما ته وایي نور ته نه شم ویلی مړې به شابه نه یې شم ویلی ووایه ټول خلک ګوري څنګه درته څه ووایم ګورې دي که نه ته ووایه شابه شاهجانه دوه خپلې که او دوه دې فرمان صاحب نه واله تښته داسې خبره ده که نه مورې زرمینې ته وتې چې زر ډوډۍ تیاره کړي و زرمینې لورې دا ډوډۍ زر تیاره کا وروڼه یې ډېر وږي شوي دي مور جانې دغه دې راغلم خورې زر زر راځه چې وږي یو نن خو ډېر وږی شوی زر زر ډوډۍ خورم لږ په کلاره خوره هلکه اوبه راته راوړه سرداره زویا لکه چې دا خبره ستا د یاده وتلې وي ستاسو خور درته یادوم زرمینه هغه د ادم خان لالا د زوی د شاداب په نامه ده خو د ادم خان لالا لور بچې ستا په نامه ده دغه لرو مرجانې دا خو د ډېره خوشحالۍ خبره ده لالا مې هر وخت یادوي زویا ستا مور وده نه ده لا ویښه ده مرجانې موږ ته خو د هغه ترور کور هم معلوم نه دی سرتاجه زویا زمیر لالا نه ما ټول معلومات کړی دی خو راته وی چې خور دې ډېره یادولې
بچی زیرې مې در باندې سبا را روانه ده دلته راځي. بله خور څنګه جوړې خیر وبخښه ډېر وبخښه لږ ناوخته شو راباندې لږ مریضان زیات ول دغه دا اوس درغلم دا راته ورسېد. سلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه یې؟ زه به چې نن مې د خور امتحان و پوهنتون کې چې هغه لږ کور ته ورسوم او هغه به زما انتظار وباسي. خیر خدای خدای ته السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. बच्चों बखैर आली राज़ी कहने फरजाने लूरी स्ताम दुमरा तालीम बस दे शादा बजुया ज़तासु तडेर खजालती माँ स्तासु न योलोया फैसला पटा साथे लेवा जोया पे इंसान बांधे हर रकम वक्त राजी खौरज राजी बदरज राजी तो खौरज के درته هر سړی را نږدې کېږي خو په بد ورځ کې خپل هم درنه تښتي. پلاره زه ستا په خبرو پوه نه شوم. بچو په ما باندې ډېرې بدې ورځې راغلې وې. خپل ورور هم شاته وغورځولم خو یوازې یو سړی و چې ما ته یې لاس راکړ. هغه ستا د ترور خاوند و. پلار جانه دا خبرې پرېږده په ذهن دې بده اغېزه کوي. نه لورې بعضې خبرې نه پټېږي. شادابه زویه دا خبره ستا د پلار په خولې نه راځي خو ستا او د فرزانې د واده خبره موږ پخوا کړې ده. مور جانې دا ته څه وایې؟ رښتیا وایي زویا دا فیصله ما پخوا کړې وه. هغوی څه پردي نه دي ستا د ترور زامن دي او هغوی په کلي کې ژوند کوي. خو پلاره موږ دا فیصله څنګه ومنو؟ تعلیم دې څه وکړو چې حیا ده نه ورکه شوه. پښتنې نجونې خو داسې خبرې نه کوي. ما خو تا ته ویلي وو که نه چې دې ښار ته نه راځو. ښار ته څه رالو چې زموږ د بچو نه حیا ورکه شوه. حیا بچو د پښتون سر د تنې نه بېلېدی شي خو د خپل د ژبې نه نشي اوښتی. او ما خو ستاسو کوژدن په ماشومتوب کې کړې وه په ماشومتوب کې او دا فیصله ما پخوا کړې ده پخوا. ژوند زما زندگی زما فیصلې به نور څوک کوي. نه نه زه نه منم دا فیصله نه منم دا فیصله زه نه منم نه منم زه دا فیصله نه منم نه منم دا فیصله. دا د یو پښتون پلار ژبه ده. پښتون پښتون پښتو که د پښتو په لاره موږ لاړ شو نو د پښتو هر لاره صحیح ده. په اسلام او دین برابره ده خو د بعضو پښتنو د پښتون نوم بدنام کړی. ستا فیصله څنګه ومنم؟ څنګه دا فیصله ومنم؟ هغه ما نه دی لیدلی هغه زه نه یم لیدلی. د اسلام په پاک دین کې چې د دواړو رضایت نه وي هغه نکاح نه کېږي. نو زه څنګه دا فیصله ومنم؟ څنګه دا فیصله ومنم؟ نروره د مور او پلار په بچو باندې بده فیصله نه
څوک کېږي او چې څه زموږ مور او پلار وي نه موږ به هغه منو. استاد جی که د پنتون په لاره ځې نو ما هم ځان سره بوځه. ځم خو بل خوا خو تا به ورسو کښېنه. زه دې خلکو ته حیرانه یم چې نګی به ته په لاره تللی نه شي یا به ورته بد بد ګوري په داسې ورګوري چې پلار یې وله وجلي. ګناه د هغې نه ده، ګناه ټوله ستاسو ده. تاسو هم چې د کور نه راوځئ نو ځانونه داسې هار سینګار او داسې تیار کړئ لکه چې د پلار واده له روان یې. بس بس دلته ودرېږه. زما د لیلا کور یا الله یا الله ته خو په ما ورحمېږي چې دا نن ما سره خبره ختمه کړي او زما لیلا ما د په لاس کې راکړي او ویښته مې خپل کور ته. شاهجانه ته داسې کار وکړه کنه چې ما ته د مینې ځای وښایې. شابه مینه په تندر ولا مینه راغلی نه پلار نه دې غواړم بې ټولې مینې دي ښه. یا ګل لختې څوک دي؟ پلاره وایه شاهجان راغلی دی. دننه یې راوله. ډېره ښه ده. راځه ما ته خو د مینې ځای ښیې که نه. راځه یا شاهجانه په خیر راغلې چېرته ورک وې؟ تروش ماما ستړی مه شي. ستړی مه شي. تروش ماما خدای شته که نه ما باندې خو ډېر ګران ته ما وی چې د تروش ماما پوښتنه وکړمه په پوستکو څه کې؟ پوستکي خو ما قرض کړي دا وخته. یا خدای پاکه د ده خو دا دې خواته غوږ کار نه کوي ابل غوږ کې ورکوي. لاره هغه درته دا وایي که نه وایي تپوس له دې راغلی یم پوټکو له نه پوه شوې. ښه یا که ته زما تپوس ته راغلې والله دې ښه ساته یا جینې ورسه چې پخې که ډېره ښه ده لاره هله په منډه. ښه نور ښه خو یې که نه؟ خدای رحم دې تروش ماما خبره خو داسې وه که نه ته هم خو څه پردی سړی نه یې زما خپل سړی او زه هم دې خپل یم او بیا لور دې م پېغله شوې ده زه راغلی یم چې هغه ما ته راکړي او ګوره موږ یو بل سره ډېره مینه هم کوو او بیا زه به یې ګټمه او تاسو پلار او لور به یې خورئ. رښتیا و قربان و جار د تانه و زما بچه لکه ته دې کار ته تیار یې. زه همدا نن هم تیار یم همدا نن. آفرین دې ته خپل ولي وایي دې ته خپل ولي. یا جینې ته چې پرېږده راساله. یالله خیر دا خو مې ډېر خوشحاله لاره دا راته وایي چې دا دومره خوشحاله پسې وای و لوري خبره ده خوشحالی ده. تو ګوره لوري خپل دې ته وایي با ته وایي دا له واده کومه او زما په واده کې به ګډېږي. دا ته څه کې شاهجانه ځان نه په دې عمر باندې واده کې ما دې هغه خدای ووایي که ما ورته ویلي ما خپل واده یادولو
دا څه دی هو کنه ما ګلک دې سره واده یادولو څه ګلختې سره واده ته راغلې ته و یا ګلختې بچي جیب لاره جیب اله لورې ته ورشه او یو مضبوطه لښته راواخله ډېر ښه واده کې ودرېږه دا غاړه پلاره غټه لښته نه ده نرۍ چوکه مې زما دښمن دی دا تا سره وړه دا ښځه واده کې ولې دا اول دې کوزدر وته ولې کوزدر وته واده کوي لا زه په کور زلمی ناست یم او واده کوي پلاره دا راته ووایې که نه چې دا تا څه وکړلو اخو زما واده لې راغلی و تا واده له راغلی و اول به زه خپل واده کوم او بیا به تا ودومه بسه سردار مورې داسې فکر ونه کړي چې مونږ ښار ته لاړو او بازاریان شو مونږ هم د دې کلي خلک یو څنګه چې د کلي رسم و رواجي هغسې به کوو لالا موږ ته خو به خلکو هر رقم خبرې کولې چا به څه وي چا به څه وي خو نه چې چا د کلي وبس کلي وي هغه په خپله ژبه ولاړ وي د سردار مورې دا ته څنګه خبرې کوې کاش چې نن د سردار پلار ژوندی وای ما سره خو یې ډېر ښه کړي وو خو ما د هغه لږ ښه پوره نه کړ چې کله دې خوښه وي د هلکانو ودونه به وکړو کاکا موږ ټول تیاری نیولی دی کله چې د خوښې نیټه کېده کاکا اترور او شاداب به دې م راوستي ول چې یو څو شپې مونږ سره کلي کې کړې وای سرداره زویه زما د کلي شپې نه هېرېږي او د ترور دې دا ارمان دی چې نور ژوند په کلي کې وکړي خو د شاداب خوښه نه ده خو د واده نه پس به نور ژوند په دې کلي کې کوو کاکا ما خو په دې کلي کې زړه پاک وچاودلو زم تا سره ښار ته ځم و زما کمکله زویه د ورور او د خور واده دې تیار دی او ته کاکا سره ښار ته ځې دا کارونه به څوک کوي زه په ژوندونه مې راسوم هغه نالتي نه دی او بدبخته زړو سپاروالی هغه ورسره بدل کوي بدله خو ډېر پیسهداره دي که ستا ورېرونه ورسره بدل وکړي هغه به هم پیسهداره شي بدل خو یې پخوا کړی اوس نیټه ایښی واده کوي هر ساده چې د مثال ټس دې راباندې کړی وی خو دا خبر دې نه وه کړي زه څوک یم خال ماما چې د سود پیسې ونه خوري حرام یې ونه خوري په ژبه باندې درد لګېږي په ژبه په ټکو مې خارخ لګېږي خارخ هغه که واده وکړي سبا به یې بچي شي بچي به یې ظلمي شي هغه به مانه په باغ کې په ځمکه کې زه چې پکې ګرځم په هغه موټر کې ما نه حق غواړي ما وپېژنه خال ماما زه به د هغو په کور کې د شیطاني چراغ بل کم هغه به زه تباه کم تباه به یې کم تباه شادابه ژوند څومره خوږ دی خو چې څوک پې پوه شي ځینو خلکو ځان ته په خپله اور ګرځولی څنګه د ژوند فکر درغلو په انسان هر رقم وخت راځي ماشوم وي زلمی شي سپین ږیری شي او مړ شي خو یادونه یې پاتې شي فکر کوم لیونی چې یو نوې فیصله دې کړې شادابه د ځان نه ماشوم مه جوړوه
ګوره شبنم زه ستا په پلار پوره باور لرم هغه یو تعلیم یافته انسان دی هغه به هېڅکله هم داسې فیصله ونه کړي چې تر څو پورې ستا رضاحت پکې نه وي او پاتې شو د واده خبره چې تر څو پورې مې خپل کاروبار نه جوړ کړی نو زه به واده ونه کوم دا زما فیصله ده په ژوند هېڅ اعتبار نشته او زموږ فیصلې خو مشران کوي سبا له د مور او پلار هم کار راولېږه چې زما رشته وغواړي جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا لاس ستړی مه شې. کښېنه زویه کښېنه. زویه نوره سودا دې څه کړه؟ مورې نوره سودا سرتاج راوړي او ما خو زرمینې خور ته کالي راوړي. جملې ډېر ښه زویه. زویا اوس هم نه کېږي کنې زرمینې ته به م هر څه ښه ډېر اغوستي وو مور جانې زه هم دې ته خفه یم چې د ترور زړه ته مې بل شی رانیسي. مور جانې قلبه خو مې خرڅه کړه خو یو مځکه ده هغې ته خو م ترې خوښه نه راکړي. زویا ته فکر مه کوه خور مې ویل چې موږ ځان سره سامانونه نه شو وړی او بیا لار هم ډېره زیاته ده او هغې له الله تعالی هر څه ډېر ورکړي دي. وای تروش ماما خدای دې تباه او برباد کړه خو نه هغه لور دې خدای مه تباه کوه تا دې خدای تباه کړي مړ شولم وای یې لکه شاته خبره واوره څه شوی هغه پلار دې سره شته که نه داسې کار دی که نه چې ما پلار رضا کو ما به تاله درکوي نه یاره وای خدایه شکر دی زما لیلا زما کېږي زړه مې لږ موجې راغلو وای وای د خوشحالۍ نه خبرې نه شم کولی تا ته په دې انعام کې دا لزګون ته دا پرېږده داسې کار دی که نه ته ما ته د مینې جل غواړې اوس خو درته د مینې چل هم ښیم که نه ولې چې ما ته اوس واده کېږې دا د مینې چل لا 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 बने बने उड़े राना सड़गे शुम बने बने उड़े राना सड़गे मख बांध चीक लरा खूर की तुर पी के मख बांध चीक लरा खूर की तुर पी के ډېرې مودې نه انتظارې زه دې په تمه د دیدار یم نو ویلی نه شم چې د یار یم یو دم شم ګونګی وړې رانه زړګی په مخ باندې چې کله را خور کې تور بیکې مخ باندې چې کله را خور کې تور بیکې
چې ګودر ته ځې جانانا کږه لکه برشې روانه نو غل تیریږي زما خوانا ما د شمګې وړې رانه زړګې مخ باندې چې ګلرا خور کې تور پیکې مخ باندې چې ګلرا خور کې تور پیکې سمرا نادانا ظلمی توب دے رخشو استرگونا می خوب دے نو مینا کول سم لیوان توب دے وسو هم تن دے وڑی رانا زڑ گئے او مخ باندې چې ګلرا خور کې تور پیکې مخ باندې چې ګلرا خور کې تور پیکې وایا پرهیز شګي والا بدل کې زړه درکم تالنو غم جنم ډیر بشم خوشاله ستا کشم لاله وړې رانا زړګې او مخ باندې چې ګلرا خور کې تور پیکې مخ باندې چې ګلرا خور کې تور پیکې پلاره زه دا واده نه کوم زه دا فیصله نه منم نه منم دا فیصله نه منم پلاره داسې ټوکې نه دي دا د ژوند فیصله ده خو د ژوند فیصله به زه پخپله کوم زه پخپله تاسو ما نه پوښتنه نه ده کړې زما د کور نه پوښتنه نه ده کړې او زموږ په غیبو کې زموږ د ژوند فیصله مو کړې هېڅکله نه هېڅکله نه واه واه پلار ته ځواب ورکړئ دا دی د دې زمانې اولاد چې پلار ته ځواب ورکوي ما شپه ورځ په ځان یو کړ حرام حلال مې تاسو ته راوړ غټ مې کړئ تعلیم مې در باندې وکړ د دې ورځې دپاره چې تاسو زما خبره مه منئ ما شرموئ ما خلکو ته سپکوئ تاسو به زما فیصله منئ ځکه چې دا فیصله ما پخوا کړې ده پخوا شاداب بچے مور او پلار د بچو دپاره ته خیر سوچ کوي او بیا خو په موږ باندې خپل وخت تېر دی هغه چا رښتیا ویلي دي چې د مور او پلار زړه په بچو او د بچو هغه په توره ګټه او بیا خو سبا ستا واده دی که سبا تا داسې سارنګات وکړو نو ستا دا مور به ده همیشه به بس 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 مور بس ستاسو هره خبره ته تیار یم ستاسو فیصله منم بس منم یې
تاسې د کور آبادي چې د ما غریب مبارکۍ ته راغلی سرتاج وراره ډېر به د ښار په نجونو باور نه کوې او بله ستا ورندار نه ده هغې دا کلی هم خوښ نه و او نه یې دا واده کوو دا څه وایي هغه زما د ترور لور ده او بیا د همدې کلي ده وراره ګله ما د خبرې مطلب دا نه و زه منم چې د همدې کلي ده ما داسې ویلې چې هغې پاتون هم ویلی مکتب هم ویلی ډېره ګزاره ورسره کوه مبارک سه مبارک سه مبارک سه ما ته مې لور هر څه وویل ما تا ته خپله لور درکړه ته رښتیا وایې هو نو ستا مبارک شه بس دا نو مبارکي ډېره وه نوره مبارکي به زما د چرتونو نه پسته کېږي پوه شوې یا ګلختې لورې ته راسه چې ستا په وړاندې ورسره دا خبرې خلاصې کړم واوره ځوانه پوره 50 یار که دیخ وګوره خدای دې کار که چې خبره خلاصه کړو یا ته داسې شه اوس واوره خبره داسې چل به وکړې ټوله له وړاندې خو به پوره 4 لکه افغانۍ ټیک مې ویل بچې بالکل بالکل پلاره 40 منه وریجې 2 میخې او ښه ډېر پتری به کې پوره 100 ګډان نور ورته زه ووایم ورته داسې کار به وکړي که نه چې 50 په دیګونه راوړي او 2 خرونه وای خدایه پاکه دا ما څه وایي نه صحیح مې ویل که نه په خرونو خو به سامان راوړي او دا هم دی وادي ورېده که نه خامخا که دا شرطونه پوره کولی شي نو زما منظوره ده که نه نو بس خپل کار دې کوه ترش کاکا نور څه نشته وایه زړه مې غټ دی صبر وکړه وار مه خطا کو دا خو یو ټیلر فلم خو لا پاتې دی ترش ماما دا فلم زه نه ګورم زه یال که چېرته ځې زه به دا چپه سترګه او ښي ګرده خلاصوم کوژدن کوم که نه ورځه پلاره اواز که ورته چېرته په رښتیا ده سترګه او ګرده خرڅنه کي یا لورې زه خو یم چې ورسره د خپلې خپې او لاسونه هم خرڅ کړي خو مال دې پیسې راوړي باسه دا خبره هم صحیح ده که نه مورې فرزانه خو د ښار نه وه د کلي وه او د کلیوال شوه ولې مورې ته ښار چې نه کې ولې د کور کارونه نشي کولی زه یې درته ښیم کټوۍ پخولی شم ډوډۍ پخولی شم خو یو کار نشم کولی زه د هغې نه ډېره یریږم څه نشي کوې غوا نشم لشلی فرزانې ته فکر مه کوه د غوا په لشلو کې سرتاج ډېر مهارت لري دا دروغ وایي ستا هر زه ورندار ته وایم چوپ پام کوه سیال ونه وایه نور بچه او چرګه په هګۍ کې نوله ده به ورنه چوپ نور څه ونه وایه زما حل دې ویلې ورندار ده به د چرګو نه هګۍ پټولې او بیا یې څکلې نو هغه به تا څکلې مورې هګۍ خو ما څکلې خو پوټکي مې ده ته ورکول ځکه غلی وه ښه نو ته ما ته مخکې ولې نه وې دا فیصلې په کلیوالو سیمو کې ډېرې دي خو دا ډېرې غلطې فیصلې څوک په خپل ژوند ته سبا پورې باور لري
زما څومره ارمانونه وو ما غوښتل چې زه شبنم سره واده وکړم ځکه چې هغه زما مسلکه ده او بله دا چې یو ځای د پوهنتون نه فارغ شوي زما ارمانونه زما مور او پلار د خاورو سره خاوره کړ موږ تاسو مسؤلانه اسلام کې ګڼه دا لپاره څلور ودونه راوړي ته ولې غم کوې تا ته خو بیا هم چانس شته پلاره ما هم یو فیصله کړې ده ما خو ستاسو فیصله سر ته ورسوله شادابه زویه دا منم زما فیصله غلطه وه خو ملک د پښتو دی ما څه کړی وای اوس زه ستا هره فیصله منم پلاره زه بل واده کوم خو کشران دا حق نه لري چې فیصلې دې کوي بس د ښځې بس زموږ ټول فیصلې غلطې دي موږ باید د قرآن پاک فیصلې ومنو او دا کارونه چې موږ کوو دې ته زه صحیح نشم ویلی بدل موږ کوو په لورګانو باندې پنډ پنډ پیسې موږ اخلو بدو کې لورګانې موږ ورکوو آیا تا د خپل لور نه پوښتنه کړې وه چې تا نکاح کوله دا د اسلام په مقدس دین کې نشته زویا دا ستا خپل حق دی خپل شادابه بچې خو دومره یاد وساته چې ته بل واده کوې شي زه هلته ستا په هورم بل راوستی شي شادابه زویه زه ستا فیصله منم خو په یو شرط چې دواړو ته به په یو نظر ګورې شامي زه خو ایله اوس د ژوند په خوند پوه شوم په حلالو کې دا ژوند څومره خوشحاله هغه یو شاعر وایي که نه چې تل به وي مایوسه دلسوزه دا خودخواه انسانان څوک چې د بل په بربادۍ کې خوشحالي لټوي ته رښتیا وې دا ژوند د خدای یو ښکلی نعمت دی مسلمانانو باندې پنځه وخته مونځ فرض دی مونږ له پکار دی چې د آرامونه ځان وساتو او د الله په لاره روان شو یاد پغمان د چمن ګله یادېږي زما سلام را لېږل کابل یادېږي زما یاد پغمان د چمن ګله یادېږي زما سلام را لېږل کابل یادېږي زما سلام را لېږل کابل یادېږي زما شما هرام ود گلونه لکچ زده شما هرام ود گلونه گرانه مودا دشلا ډیرا ود گلونه گرانه مودا دشلا ډیرا ود گلونه خوب کې د ګورم کلا کلا یادېږي زما سلام را لېږل کابل یادېږي زما د پغمان د چمن ګله یادېږي زما سلام را لېږل کابل یادېږي زما سلام را لېږل کابل یادېږي زما
ताना नादान जुड़े जुड़के में न सबरी ताना नादान जुड़े तपुज वख मद छाना नादान जुड़े तपुज वख मल छाना नादान जुड़े हालता दर्द लाई नशमख पला याद गजमा सलाम रा ले गल का बोला याद गजमा याद पगमान द चमन गोला याद गजमा सलाम रा ले गल का बोला याद गजमा सलाम रा ले गल का बोला याद गजमा خفنه شمار دونا بابور زيتا پس خفنه شمار دونا قسم په خدای زره زره ده شمار دونا قسم په خدای زره زره ده شمار دونا لمبي خيش گوگلا یاد گزما سلام را لګل کابل یاد گزما یاد پغمان د چمن ګل یاد گزما سلام را لګل کابل یاد گزما سلام را لګل کابل یاد گزما شاهجان ته خو روغ یې نه د ګورده خرڅه کړې او نه دې سترګې نه دا ولې دا راته ووایه چې هغه پلار د کاچ اکبر کې شولو ګوره شاهجان ته دا خبر پرېږده داسې کار وکړه که نه ماته د مینې چلو خوایم که نه ای هغه ستا پلار نه دی هغه ګونډ دروش درته یادومه د هغه د لاسه نه دی ته خو لا مینه وایې که نه ما نه مې دا خپل مزله مې یاده وتلی دی ژوند دې راته سور ورکړی دی زه به د هغه فرمایشونه څنګه پوره کړمه ګوره زه تا سره مینه کوم او ته بیا ماته د مینې چل نه ښې شاهجان پسې دی او ګلمرجان پسې دی ما ته لور او پلار ځانونه ګلمرجانې جوړې کړي دي ما ته خو لږ دا ګلمرجان وښایه دا ګلمرجان څوک دی ګلمرجان دی او زه شاهجان یم ګلمرجان یا خدای پاکه دا داسې شاهجانه اوس خو راته د مینې چل وښایه که نه یا الله توبه موږ پسې یو او دا پسې ده ای خوشحالېږه مه ښه دواړه نیم په نیمه یو ځان ته زما کوژدن نه ده یوه سترګه به ته هم راته خرڅوي بس خوښه مې ده زه ستا لپاره دا سترګه خرڅوم خو ما ته د مینې چل خوښه زه خو دې مینې چل درته اوس نشم ښودلی که نه نشم ښودلی ټوله دنیا هم ګوري څنګه درته د مینې چل وښیم زه کوم چې ما ته د مینې چل وښایه که نه دې ته وښیم او فرمان صاحب دې وښیم او ښه ګلمرجان یا خدای پاکه شاهجانه ودرېږه زما خبره وره ډاکټره دا ته څه وایه دا رښتیا دي چې ما هغه سره مینه کوله او هغه ما هلته ښه دوکه راکړه د شاداب دا خوښه نه وه د شاداب ته خوښه وې اوس نه د مکتب د دورې نه او د فرزانې هم دا خوښه نه وه دا ته څه وایې سایله زه ستا په خبره پوه نه شم دا فیصله پخوا د دوه مورو پلار کړې وه په کلي کې د ترور سره یې بدلې کړې وو او که رښتیا درته ووایم نو فرزانه زما ډېره خوښېده ډېره د هغه دواړه کوژدن په ماشومتوب کې شوی دی او که یقین دې نه راځي نو والا فرزانې سره په خپله وغږېږه هلو السلام علیکم جوړ تازه ډاکټر صاحب خبرې کوي شکر والا شبنم سره
سردار زویا اوس خبره د پښتو د غیرت ده په رښتیا چې ښه خفه کړو تره څه خبره ده خدای دې خیر کړي بیا زه فکر نه کوم چې ته خفه سې ستاسو لکه چې زما په خبره مغزه خلاص نه شو شاداب ستاسو په خور بند راوسته بند اوس خبره د غیرت ده د پښتو ده لاړ شئ زما په ټایم خرڅ کوئ خپله قلم خرڅه کوئ هر څه خرڅ کوئ چې دا غیرت تر سره کو غیرت ده ګوره پلاره تا ته خو پته ده که نه چې جینکۍ زر زړېږي هسې نه چېرته په کور د نه زړه شم دا درته چا ویلي دا راته هغه شاهجاني ویلي دي هغه څوک دی هغه ستا زوم او زما خاوند د هغه دا جرأت چې تر څو یې زما شرطونه نه پوره کړي والله کرانس په پالونګ خېږي او نه پرانه تا نه ناوې جوړه کړي مورې وا مورې چېرې ته چېرته ورک شوی ولې سرداره څه خبره ده تاسو ولې دونه پریشان یاستئ ورکه زه تور مخې په خیر کې ژوند تېر کړه پښتو ته نه یې رسه که زه خبر وم نو به هېڅکله تا سره واده نه وکړم سرداره زویا دا ته څرنګې خبرې کوي دا په تا څه شوي دي مورې شاداب بل واده کوي دا څه وی زویا دا خلک په څه وایي لا خو یو کال د شاداب د واده پوره شوی نه دی اوس تاسو په خور باندې بن راولي نه نه شاداب داسې هېڅ چارې نشي کوي په ښار کې ژوند وکړه ځان ته ډېر خیره شوي دي دا څه خبره ده یو نارینه ته خدای اجازت اسلام ورکړی دی چې هغه 4 ودونه کولی شي او که رښتیا درته ویم چې زما د لور خو زه پخوا نه یو جینۍ خوښوم چپ شه بېشرمې بېشرمې شرمېږې نه داسې خبرې کوه لالا خبره د خبرې نه تېره ده خبره د غیرت ده مورې ډېر راته په سپکه وکتل سرداره زویا راځه چې هم نن ورشو او خور دې راولو زما په لور باندې به بن راولي زما د لور ژوند خو به تباه برباد شي مورې که هغه د ما په خور بن راوستی سي نو زه هم دغه په خور بن راوستی سم راځئ بچو چې هم نن ورشو راځئ زه نه منم نه منم نه منم نیم نیم نه مني دام نه منم زما د شرم خبره ده دام نه منم 50% دواړو ته د شرم خبره ده بیخي نه منم په دې پوهېږې نه منم په نیم شرم کې ما سره تم شریکي دام نه منم نو بیا دا منې چې ستا لور دې لاس نه ونیسمه او ستا کور نه یې وتښتومه دا خو بیخي نه منم 6 ډزه به دې ولم 6 ډزه ولې چې زه پښتون یم ګلمرجانې نه مني نه یې مني زه خو یې منمه که نه زما به هغه پلار هم مني خو ګلمرجانې نه مني دا هم نه منم دا موږ د ګلمرجان هم لوی پیدا کړو نه یې منم نه یې منم ګل مرجان پکې څه دی که هغه ومنم خو زه نه منم بیخي نه منم ما که په خوله درته د مینې اظهار کړی نه دی تا مې د زړه د درزېدو نه انکار کړی نه دی لکه چې تا پسې مې دواړه سترګې سپینې شولې دومره په ژوند
کې ما د چا انتظار کړی نه دی ये जानाना वो जानाना ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा है लेवने शुमा ओसरा पस जाने आओ खांद लेवने शुमा ओसरा पस जाने आओ खांद लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ओसरा पस जाने आओ खांद लेवने शुमा आसमान खींचोले ओ हे साद ज़ल फुटाल में तर आसमान खींचोले ओ प्रेवतम तिजान सर दलांद लेवने शुमा हो प्रेवतम तिजान सर दलांद लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ओसरा पस जाने आओ खांद लेवने शुमा सुमरदनन मिनी देत बात कोरवती दी सुमरदनन मिनी देत बात कोरवती दी सुमरदनन मिनी देत बात कोरवती दी सस्ता दवा दे नवड़ांद लेवने शुमा सस्ता दवा दे नवड़ांद लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ओसरा पस जाने आओ खांद लेवने शुमा خویار دیوی چون بس خوار و زار دیوی خویار دیوی اور دیوی انگار دیوی خویار دیوی چون بس خوار و زار دیوی خویار دیوی چون بس خوار و زار دیوی خویار دیوی سلوایم ستاد ستم سمانا و سناما سلوایم ستاد ستم سمانا و سناما ستاد اور بالد سوری لاند لیونے شما ستاد اور بالد سوری لاند لیونے شما ये जानाना वो जानाना ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ओसरा पस जाने आओ खांद लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ये जानाना वो जानाना ज़ेरी में दर बांधी लेवने शुमा ओसरा पस जाने आओ खांद लेवने शुमा सरदार बच्चू زما زوی یو ډاکټر دی او دی چې کومه فیصله کوي هغه په لوی فکر یې کوي
انسان دا ده او یو انسان زه بیا ما خور کې څه کمي ده سردار وروره ستا په خور کې هېڅ کمي نشته څه کمي پکې نشته بیا ولې بل واده کوې شادابه زویه مونږ پورې خلک ولې خندوي ستا د واده خو لا کال نه دی شوی او ته زما په لور باندې بن راولې دا خلک په څه ډرامې کوي مه کوه زویه داسې مه کوه خاله زه د خلکو پروا نه ساتم ژوند زما دی دې کې د خلکو څه کار دی سردار وروره د اسلام په پاک دین کې یو نارینه ته 4 نکاح روا دي او بله دا چې دا حق زه پوره کولی شم شادابه ته د کلي په رواج نه پوهېږې او بیا دا چې زمونږ د رشته د بدل ده که ته د ما په خور بن راوستلی سې نو زه هم د تا په خور بن راوستلی سم نور خوښه د خپله زما لور یو تعلیم یافته دی هغه په ژوند ډېر ښه پوهېږي ولې کاکا چاس تعلیم نه یې کړی هغه په ژوند نه پوهېږي بس دا خبره دا فیصلې ټولې غلطې دي د دې غلطو فیصلو د لاسه خو زما د ژوند نه نفرت دی نفرت وته ورسې ځو خیال ساتي او زما نوی ورندار ډاکټره ده زرمینه به سره خوشحاله وي که نور د ورور پلان نوم اخیستی و ژبه دې به درنه پرې کوم چې رښتیا ته وایم زما د کلي ژوند ډېر زیات خوښېږي او کلیوال هم سبا زما واده دی زلمني زړه ته دا رانهولې چې په تا بن راځم بن نه بلکې ستا یو کشره خور راځي او شبنم زه ډېر ښه پېژنم هغه به ډېر ستا خیال وساتي ډېر زیات وعلیکم سلام شبنم نن زما د زړه ټول ارمانونه پوره شول تا رښتیا ویلي وه چې دا ژوند څومره خوږ دی خو دا بعضې خلک وایي چې د واده ښه نه دی خو نه که اسلام ته وګورو او بیا دنیا ته نظر وکړو
نو په دنیا کې د ښځو شمېر ډېر زیات دی او د اسلام په پاک دین کې باید د نارینهو تعداد زیات وي هغه ځکه چې په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي موږ تاسو ته پکار دي چې موږ هغه کار وکړو چې کوم زموږ په پاک دین کې راوایي واه واه ما وي ته به ډېره ساده یې خو ته د سادهګانو مورې مور په زوره خپل ژوند ځان دې تباه کوي ګوره زه خپل ژوند نه تباه کوم د بعضې مشرانو د خودګرزو پلارانو د لاسه جینکۍ مجبوره شي او د کور نه وتښتي ښه دا رښتیا وویل خو ولې جینکۍ د پلارانو په خبرو کې بغاوت نه کوي ګوره جینکۍ مجبوره دي او دومره جرأت نه لري چې هغوی د خپلو مشرانو د فیصلو نه انکار کوي او خبرې هغوی ته بیا څه ویلی شي بې حیا
که داسې ده که نه راځه چې نن یې ورته عملي وښیو چې یو پلار باندې دا اواز وشي که نه چې پیغله لور دی د کور نه وتښېدله بیا به په هغه باندې څه تېرېږي هغه څنګه هغه به دې زه پوهه کړم ښه بالکل مې خوښه ده سرداره بچیه بس کاکا بس خور زما وه نور د تاسې پکې هېڅ کار نشته زما خور چې ژوندۍ وه تاسو سره څه وکړه اوس هېڅ حق نه لرئ موږ پسې کې وو او تاسو پسې کې تا زما ښځه وه یو خو راته خور مړه کړه او بیا مې کور کې ولاړه سي وځئ له ماله کوره وځئ سرداره زویه د حوصلې نه کار واخله دا خو څه پردی نه وه زما انګور وه انګور تاسو زموږ په خبره پوه نه شئ وځئ زموږ د کوره زموږ او تاسو خپلولي ختمه شوله تاسو جوړ په خبره پوه نه شوې کور هم راته روان کړ لور هم راته مړه کړه وځئ زما له کوره کنې نو وځئ
خوشحاله شي. ما لویه غلطي وکړه ته مې چې په دې کور کې پرېښودلې خو نه دا غلطي به نور نه کوم وروره د تره خبره رښتیا وه دې ښار په جنیکیانو به هېڅ اعتبار نه کوي تره چې مې څه وې هغه یې رښتیا ویلې رښتیا تاسو خو زما خبره نه منله ښه شو چې په خپلو سترګو مو لیده په خپلو سترګو او بدبختو خور یې درته مړه کړه خوره ما درته نه ویل چې بازاریان دي خور یې درته مړه کړه بیا وایي چې په خپله ځان وخوړه هغه فرزانه درته یادومه ستاسو خور ټول کلی ورپسې خبرې کوي دا ټول کلی بس کاکا بس خوله دې بنده کړه واه د خیره سره چې لور خرڅه کم ښه نوی ډاټسن په ځان له اخلمه او هغه ډاټسن به راته درې ورسلی ښه ډېرې پیسې به راته راوړي او زه به یې خورم د خیره سره روش کاکا دا کومو سوچونو کې ډوبې او لور خو یې شاهجاني سره وتښتېده څه وې چا سره شاهجاني سره شاهجاني سره د دې دا جرأت چې هغه زه په دې دنیا د خلکو مخکې وشرمورم زه خو د یوې پیسې کومه د یوې پیسې زه به دا شمله څنګه په دې سر ګرځوم خاورو سره خاورې کومه زه به دې خلکو ته په کومو سترګو مخې ته ورځم یا الله نو دا لور دې ما ته په لاس راکړه ویم ټوټې ټوټې به یې کړمه په شلډسې به یې ولمه ویم کوتره کوتره به یې کړمه زه ویم ماما جاړه مه پاسېږه ولختې شاهجانه لختې ته چا سره تښتېدلې وې چپ شه چپ شه دا خوله دې بدې ښکاري دا لورګانې که نه دا لورګانې د تاسو غوندې پلرونو همدغې لارې ته مجبوري کړي دي بیا چې وخت درنه تېر شي لور هم وتښتېږي بیا هم شمله راياده شي پښتو شلډزی ټوپک که تاسو غوندې پلاران وي که نه لورګانې به هم تښتي ستا لور د هغه جرقو څخه نه ده چې کور پرېږدی وتښتېږي پلاره شاهجان ټیپ وایي لوڼه خو د پلارانو د سر شملې وي او بیا پلارانو لم دا پکار دي چې د خپلو لوڼو جیزې فیصلې او حق ومني دا غوږ دی کابل غوږ دی خو لا څه پوهي تروش ماما د لور خبرې دې واورېدلې ته ټیک وې شاهجانه ما هر څه واورېده ما هر څه واورېده خو زه د دې دنیا پلارانو ته دا خواست کوم سوال کوم چې د خپلو بچو حق وپېژنئ د خپل قرآن او د خپل مذهب خبره ومنئ خپلې لوڼه مه خرڅوئ
کله بیا مارمان کوئ او که چا د خپلو بچو حقونه پیژندو نو هغه به زما په رنګې بیا رسوایي او څوک چې د خپلو بچو حق نه مني اخره کې به هغه رسوا او بې حیا وي زه قرآن او د اسلام په مطابق خپله لور ګلخته سبیل الله در کوم خدای دواړه خوشحاله ساتي سرداره دا زما خبره خو ولم پسړه باندې مال کې دوړاوي بل څوک نه ده ستا خپل سره ده خپله
وای که دا ژوندی دی دا هم لاړو ختم شو ما ته خلک خال ماما وای خال ماما خال ماما چې کوم اوربل کی هغه اطفایي هم نشي ګل کوی اطفایي وړي خو ما وکړه او په غم مې تو خپلو کې واړول زه اوس په خپل مقصد کې کامیاب شوم خال ماما په خپل مقصد کې کامیاب شو زه چې د میراث آرامې پیسې ونه خورم ژبه مې درد کوي واړه شیطانان مانه تښتي زه غټ شیطان یم زه په خپل مقصد کې ورسېدم غټ شیطان هم به ته زما د کورنیو د بربادۍ مسؤل همدا ته خانو ته زما د کورنۍ د بربادۍ مسؤل یې همدا ته زما د کورنۍ د بربادۍ مسؤل یې Oh